نه دې راځي خواله ما نه لرې د خپل ځان ساتي نه دې راځي خواله ما نه لرې د خپل ځان ساتي بس چېرته دې ځینه او دا کلی دې ودان ساتي نه دې اوري کال د ایس ایم ایس جواب دې نه راکوي نه دې اوري کال د ایس ایم ایس جواب دې نه راکوي خو دومره ورته وایه چې موبایل خو دې آن ساتي ته به د دې دور تنکې ګلاب یې خو ګلابونه مې بې شمېر لیدلي ته به د دې دور تنکې ګلاب یې خو ګلابونه مې بې شمېر لیدلي وو سترګې د نورو خلکو امام علي شاه منظر صاحب کتاب هم زما نظره لږ ډېر تېر شوی دی او د ده اشعار هم ماته معلوم دي چې ډېر خوندور دي او د مینې محبت نه ډک دي او د ده سوچ چې دی هغه هم د انسانیت او هیومنسټک اپروچ دی نو الله پاک دې ده له نوره ترقي م ورکړي دی ړومبی کتاب دی د دې چې څه ریسپانس راځي انشاءالله هغې نه به مونږ ته نور اندازه مو لګي او د فیسبوک او د یوټیوب د مخه خو د منظر صاحب شاعري چې ده هغه ډېره مینوالو خوښه کړې ده او مونږ ته هم خوږه ده او ښه شاعري ده نو الله دې ده له نوره ترقي ورکړي زه به یو څو شعرونه او بیا یو 5 غزلې ویم ځکه چې دا زه مو کلیوال یم که نه پیر سبا کو لږ فرق دی چې د لرې لرې ځای خلک بس نه د ورځې نه د شپې درځمه بس نه د ورځې نه د شپې درځمه او نه دې په بدې او نه په ښې درځمه ریباره زه د یار مزدور نه یم زه ورته ووایه چې نه درځمه او دا بل یو 2 شعر دي څوک به د چا نه زارېدل او څوک د چا نه قربان څوک به د چا نه زارېدل او څوک د چا نه قربان او زمونږ نه څوک هم قربان نه شو د الله نه قربان او زه خو په سل ځایه تقسیم یم د خلکو یم زه خو په سل ځایه تقسیم یم د خلکو یم او په ما کې هېڅ هم زمانه دي ګنستانه قربان او 2 شعر نور دي که د جنگ د تورو سترګو را پسر شو د سامراج خلاف جنګونه به تلر کم که د جنگ د تورو سترګو را پسر شو د سامراج خلاف جنګونه به تلر کم او هر خالی ځای کې به نوم د جانان لیکم دا چودنې او دا بمونه به تلر کم او ګله تا ته به خالي د زړګي کور کم دا زیاتي زیاتي څیزونه به تلر کم یو انبار د کتابونو دی او زه یم که ته راغلې کتابونه به تلر کم دا یو د نوجوانانو ته یو 2 شعر ډالۍ کوم نه دې راځي خواله ما نه لرې د خپل ځان ساتي نه دې راځي خواله ما نه لرې د خپل ځان ساتي خو بس چېرته دې ځینه او دا کلی دې ودان ساتي نه دې اوري کال د ایس ایم ایس جواب دې نه راکوي نه دې اوري کال د ایس ایم ایس جواب دې نه راکوي خو دومره ورته وایه چې موبایل خو دې آن ساتي او ته به د دې دور تنکې ګلاب یې خو ګلابونه مې بې شمېر لیدلي ته به د دې دور تنکې ګلاب یې خو ګلابونه مې بې شمېر لیدلي وو سترګې د نورو خلکو هم ښایسته وي زه مړه ستا په شان مې ډېر لیدلي دا 2 شعر نور دي مختصر وایي نوم چې د نوم غوندې وورم څه بیان میان کې نوم چې د نوم غوندې وورم څه بیان میان کې نو تیر را تیر مې شي ساعت له په ګمان مومان کې او هغه چې زړه کې مې سورې غوندې و اوس نشته هغه چې زړه کې مې سورې غوندې و اوس نشته هسې مې کله کله یاد شي په باران ماران کې او بل شعر دی اوس خو نور نقشو نگار کړي د زړه په کینوس اوس خو نور نقشو نگار کړي د زړه په کینوس او زما تصویر به چېرته پروت وي په سامان مامان کې ډېره مننه منظر صاحب له یو ځل بیا مبارکي الله دې کامیابي ورکړي